وطن رڼا کو وطن رڼا کو وطن رڼا کو وطن رڼا کو دیوی د پوری لاس کی کور پکور لگو وطن رڼا کو وطن رڼا کو وطن رڼا کو وطن رڼا کو دیوی د پوری لاس کی کور پکور لگو وطن رڼا کو وطن رڼا کو وطن رڼا کو وطن رڼا کو زخمو ته د هیواد دوا بشتا زده کړه دوا بشتا زده کړه لارکو ته څراغ رڼا بشتا زده کړه رڼا بشتا زده کړه اوس کار کول ویدلی هیواد بیا پورته کوو وطن رڼا کو وطن رڼا کو وطن رڼا کو وطن رڼا کو دیوی د پوری لاس کی کور پکور لگو وطن رڼا کو وطن رڼا کو وطن رڼا کو وطن رڼا کو قلم پسنگر ساتي د جهالت پوړاندې د جهالت پوړاندې روز بنوي نسل د هر حالت پوړاندې د هر حالت پوړاندې د علم خراج دو په سر او مخ پوړاندې ځو وطن رڼا کو وطن رڼا کو وطن رڼا کو وطن رڼا کو دیوی د پوری لاس کی کور پکور لگو وطن رڼا کو وطن رڼا کو وطن رڼا کو وطن رڼا کو مکتب او مدرسه دوستوري د عرفان دوستوري د عرفان توغیش کی د هیواد په کچا د 1415 مریض کال د کانکور د ازموینې عمومي دویم نمره انعام الله ولد شیر زمان د شیر افضل مسیح د کونړ ولایت د نارنج د لیسې زده کوونکی چې د 358 نمرو په اخیستلو سره د کابل د طب پوهنځي ته بریالی شوی دی زبی الله د شیر زمان زوی د شیر افضل مسیح د انعام الله بل ورور د 1415 مریض کال د کانکور د ازموینې د 355 نمرو په اخیستلو سره د ننګرهار د طب پوهنځي ته بریالی شوی دی سید الماس د سید سمون سعادت زوی د خاص کونړ د لیسې زده کوونکی د 342 نمرو په اخیستلو سره د ننګرهار طب پوهنځي ته بریالی شوی دی عادل د رحمان ګل زوی د سیف الملک مسیح د چپې درې ولسوالۍ د ننګلام د کلي اوسېدونکی چې د 343 نمرو په اخیستلو سره د هم د ننګرهار طب پوهنځي ته بریالی شوی دی ابرار د عبدالغني زوی د بارکانډۍ د لیسې زده کوونکی دی د 343 نمرو په اخیستلو سره دا هم د ننګرهار طب پوهنځي ته بریالی شوی جابر د حبیب رحمان زوی د الظهور لیسې زده کوونکی د دره پیش د لیسې اوسېدونکی د 342 نمرو په اخیستلو سره د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي بریالی زده کوونکی دی نورالحق د جنت اکبر زوی د اکرم جان مسیح د شګر ولسوالۍ د باب الجهاد د لیسې د زده کوونکی دی چې د 341 نمرو په اخیستلو سره د هم د ننګرهار طب پوهنځي ته بریالی شوی نوید الله د عتیق الله ظهیر زوی د خاص کونړ اوسېدونکی او د خاص کونړ د لیسې زده کوونکی د 341 نمرو په اخیستلو سره د ننګرهار د طب پوهنځي زده کړیال دی حشمت علي د محمد شاهین زوی د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ اوسېدونکی د 339 نمرو په اخیستلو سره د خوست پوهنتون د خوست د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي زده کړیال دی سالار ولد
حشمت علي د محمد شاهین زوی دی هم د 349 نمرو په اخیستلو سره د طب پوهنځي زکریان دی البته د شیخ زاید پوهنتون میوند ولد ګلولي فضلي د ډاکټر کبیر لیسې زده کوونکی او د 338 نمرو په اخیستلو سره د پکتیا پوهنتون د طب پوهنځي زکریان دی یو ځل بیا تاسو ټولو ته مبارکي او دغه ویاړ ستاسو نه دی دا د ټول هیواد او بیا د مشرقي په ځانګړي ډول د ټول ګناه دی ډېره زیاته مننه د افغانستان د کانکور ممتاز زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تر هر څه وړاندې اجازه راکړئ چې د دې سترې تاریخي علمي غونډې د بنسټګرو او تنظیمونکو په استازیتوب تاسو ټولو ته د زړه د کومې ښه راغلاست ستړي مشي او هرکلی ووایي خدای مو راوله هر کله راشئ راتګ مو پلې مو ستاسو حضور زموږ لپاره یوازې د یوې غونډې ګډون نه دی بلکې دا د علم هڅې زحمت او روښانه راتلونکي د ملاتړ یو ښکلی پیغام دی موږ دلته د څو ځوانانو د بریا د لمانځلو لپاره نه یو راټول شوي بلکې موږ د هغه فکر د درناوي لپاره راټول شوي یو چې وایي د افغانستان د پرمختګ اصلي لار له پوهې زده کړې او روزنې تېرېږي درنو قدرمنو او باعزته حاضرین ټول توري د عرفان ټول توري د عرفان د دوی د تعلیم مټیشه محکمې جوړو وطن رڼا کوو زما د دین اسلام معززو مسلمانانو ورونو د دغه جلسې ټولو ګډونوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته عزتمندو دا نن چې کومه جلسه جوړه شوې ده د دغه جلسې د جوړېدو هغه وجه باندې ټول خبر یې وایي زما په فکر سره دا کومه جلسه چې نن جوړه شوې ده یقینا ډېره د خوشحالۍ جلسه ده د کونړ ولایت د ټولو ولسونو د فخر او د افتخار ځای دی چې زمونږ او ستاسو د مرکز نه په لرې پرته سیمه چې هغه د کونړ ولایت دی په کمو امکاناتو باندې زمونږ او ستاسو اولادونو دومره خواري کړې ده چې د ملک په سطحه باندې زمونږ او ستاسو یو بچی دوهم مقام خپلی یقینا د خوشحالۍ خبره ده عزتمندو د ټولو نه اول دا جلسه چې کومو ځوانانو جوړه کړې ده کومو ولسي خلکو جوړه کړې ده دا داسې یوه نمایشي غونډه نه ده چې که نه که وشوه او که ونه شوه نو څه خبره نه ده دا د علم قدر دی دا کومه جلسه چې دغه ځوانانو دغه د کونړ ولسونو جوړه کړې ده دا د عصري علومو قدر دی دا د خپلو اولادونو قدر دی وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو ډیوې د پوهې لاس کې کور په کور لګوو په علمي مسایلو کې خلا سره ورننوځي نو خبره دا ده چې هغه محصلین چې هغه شاګردان چې فارغېږي او د پوهنتونونو ته راځي نو زموږ پوهنتون د دغه شاګردانو په تربیې کې به ډېر لوی لاس لري په عمومي ډول باندې د افغانستان څومره فارغ شاګردان چې وو د مکتبونو نه زمونږ د ټولو ته مبارکي وایو ځکه په پوهنتون کې هر پوهنځی او هر څانګې په برخه کې موږ ضرورت لرو چې شاګردان راشي او هلته یې جذب شي او دوی نه ګټه واخیستل شي خو په عمومي ډول باندې دغه ځوانان چې دلته کنورټ شوي دي طب ته کنورټ شوي دي دوی ته ډېر زیات مبارکي وایو او ډېر سړی خوشحاله کېږي چې
حقدار خلک وستایل شي که چیرې زموږ داسې شاګردان وستایل شي نو دا معلومداره خبره ده چې نور محصلین مو فکر کوي چې که چیرې تعلیم او تحصیل موږ وکړو نو دغسې ستایل کېږو یعنې د ستاینې په برخه کې باید حق او حقدار په نظر کې ونیول شي د هغوی ستاینه وشي د دغسې ستاینمغونډو یا د دغسې غونډو ارزښت په دې کې دی چې دلته استعداد او زحمت ته یو ډول درناوی کېږي ټولنه دا پیغام اخلي چې پوهه او علم چې دی تر ټولو لوی ارزښت لري او د ملت ارزښتونه له شهرت څخه د علم او پوهې تعاون وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو تعلیم درس او تدریس سنگر د پرمختګ سنگر د پرمختګ په هر دانه کې ښکاري اثر د پرمختګ اثر د پرمختګ همت کوو خپل کور خو په خپلو راغو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو دیوی د پوهې لاس کې کور په کور لګو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو دیوی بد پوهنې وی بلې شفاعت وی بلې شفاعت ټولې کې پد جهل کم بلې شفاعت کم بلې شفاعت بریا په مو بیا پاڼو د تاریخ کې ثبتو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو دیوی د پوهې لاس کې کور په کور لګو درنو لیدونکو نو تاسو خو به دغه ټوله غونډه غتلې و دغه غونډه زما په فکر چې د یو سړي لپاره جوړه شوې دغه نور ملګریم هڅه کړې و خو نمرې غستې وي خو د ټولو په سر کې چې ونه دا سره انعام الله ستړی مشي او څومره خوشاله چې دومره غونډه تاسو نیول شوی و د ولایت په سطح باندې ډیره مننه د ودان ټي وي تاسو او د ودان ټي وي ټول کارکونکو ته هرکلی او خراغلاس هم سره مشي ډیر د خوشاله احساس کوم چې د کونړ د ولسمشر لخوا دا ستاین غونډه جوړه شوه زه تر ډیره مننه کوم د دې آباد لري څو خبر شولې چې ته په دویم نمبر کې راغلی یو څومره خوشاله وي وخت دا چې نتیجې لاندې دي د وخت کې ملګری سره موبایل کې لا فرنول هغه سره ناسمه نو کله چې حقانی سي د غزمان یاد کړي دا دویم نمبر راغلی ډیر د خوشاله احساس مې کوي یعنی نشم زهره د خوشحالي زه تاسو اوس دغه وخت چې کله ستانوم غستو تر سپیکر کوو چې زه خوب نه مکه دا حقیقت د څه د اول په بيخي خوب وینم لکه ډیر د سیو دغه څو چې زموږ په خیال کې نو الله تعالی موږ ته پوره کړل یو تر ټولو مهمه پوښتنه چې تا چې کله انتخابونه کول تیپ ستاسو د خوښي او ستاسو تبي یو بل څه شی او تیپ تراغله دا خو زموږ د ډیر خوښي په ځای او ډیر وخت زموږ د هدف چې باید موږ تیپ ته لار پیدا کړو د سې ځان سره د سوچ کله کې چې راکاش د دوه نمرې منور زیات غسي او باید اول راغلی نو دا خو انسان د قضا وختونه د چې باید پوره نمرې واخلم نو مام دا سوچ او دا کوم زبس دیک بس من خیر او د الله تقدیر او فیصله و چې موږ په دغه 305 نمرې وکول چې موږ بریالي کړو په د سوشل میډیا موږ د سړي اوریدلې دي چې انعام الله نه سمارټ فون یا غټ موبایل لري نه کمپیوټر لري دا حقیقت او دا بالکل حقیقت دی ځکه چې دا په موږ باندې کور نمبر د ورو میرا ترم بروستل ترڅو تاسو خپل ځان هدف ته ورسې بیا ډیر په فخر سره تاسو نور خلک ډالې کوي او تاسو موبایل ته باید لاسرسي ونه لرئ نن څومره جایزې واغستلې رښتیا ولا نه څومره جایزې ټول جایزې ستاسو مطلب ځوانانو ته به پیغام څه ځوانان د پیغام دا چې باید دی نه نشي ځان باور لري او خپل زده کړه دوام ورکړي خمو د وخت خمو مدیریت وکړي او ترڅو دا سراتونکو روخانه ولري او خمو مقام ته ورسیږي مطلب پیسې او سمارټ فون او کمپیوټر د دې د غنډه چې مطلب دا څوک لري هغه خامخاول راځي نه دا د هیڅ رول نه لري باید تاسو خپل زده کړه دوام ورکړئ زده کړه موبایل او د کمپیوټر نه غیرم کې او هغه سره هم
کیږي خو چې څوک هڅه وکړي او په ځان باور ولري نو کولی شي دغه مقام ته بغیر د تلیفون او د کمپیوټر څخه ورسي. الله دې وکړي چې یو ورځ انعام الله په طب کې هم دغه شان د په اوله درجه کامیاب شوی او موږ د کونړ ځوانان هم دغه شان ته ورشو او په کابل کې ستا تشویق وکړو. ډېره زیاته ډېره مننه خدای صاحب ډېره مننه. درنو لیدونکو نو د انعام الله مشر ورور ما خپل د فکر کو کده د انعام الله نه کشر دی خدا د انعام الله مشر ورور دی او په دوه نمبر کې دا غي نشاته د غره کابل طب ته کامیاب شوی دی او دا د ننګرهار طب ته ورور ته ستړی مشي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ذبیح الله مصباح دی. انعام الله تل ورور یم. ما د کانکور په ازموینه کې د 355 نمبر په اخیستل سره د ننګرهار طب پونځ ته بریالی شوم. په سوشل میډیا کې او په عام خلکو کې خلک وایي چې انعام ډیر مخکې لاړی د ورور په پرمختګ هر سړی ډیر خوشحاليږي خو خبره ته څومره خوشاله وي چې خدای د زما ورور زمانه مخکې راغلی دی. ډیر زیات خوشاله یم چې ما نه کشر دی او په نمره کې زمانه مخکې راغلی زه ډیر خوشاله یم. تا ته یو څه اندازه د کور مسؤلیتونه په غاړه ځکه ته دغه نه لږ وروسته راغلی هغه داسې و چې د کانکور په ازموینه کې بعضې وخت تخنیکي غلطي کیږي نو ما هم په دغه کې یو سوال تخنیکي غلطي شوی په هغه یو سوال د نمرې شاته شوی. راتلونکي کې به د خبره پلان څه چې خپل زده کړو ته به دوام ورکړي که خبره کوم ځای ته به خبره ځان رسي ان شاء الله خپل زده کړو ته به دوام ورکوو او د طب په برخه کې به خپلو هیوادوالو ته ښه خدمت کوي ان شاء الله. ځوانانو ته پیغام څه دی؟ ځوانانو ته مې دغه پیغام دی چې هڅې وکړئ زده کړه وکړئ درسونه ووایئ او په راتلونکي کې تاسو هم دغسې افتخارونه لاسته راوړئ. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو نو دلته را سره داسې یو کس موجود دی چې په دې کومه غونډه چې جوړه شوې وه په دې کې ډېرې هلې ځلې کلي دي دغه نورو ځوانانو تر څنګ شپې شوګیر کلي دي په سرطان په دې ګرمۍ کې چې دی منډې را منډې کلي دي هلې ځلې کلي دي دغه غونډه را برابره کلي ده. وروره ستړی مشي او لیدونکو ته دې ځان معرفي کړه. زه منیب الله فضلي یم د کونړ ولایت اصلا اوس ننګرهار کې اوسېږم. دا چې د غونډې لپاره دغه ملګرو دوستانو عبدالغیور صافي او ملک صاحب جاوید لیدلي په شمول نورو دوستانو دا هلې ځلې وکړي چې د غونډه دایره کړي نو دا شاندار غونډه جوړه کړو او دا په دغه ویاړ باندې چې په دې ځل په کانکور آمادګي د کانکور په بریا کې زمونږ لس زده کوونکي هم وویاړل او دویم نمره د ټول افغانستان په سطحه باندې هغه مو وستایل او وویاړل. نو دغه فکر او مفکوره په دغه خاطر باندې راغله چې موږ کونړ هم دلته د سید جمال الدین افغان غونډه کې د شهید شیخ جمال الرحمن غونډه کې دغه شانتي نور علما او مشران روزلي دي. نو نن د هغې د لاسته راوړنو او د علم د دغې نتیجې چې دې سرته ورسولو نن یو بل ویاړ موږ ته راکړه چې د افغانستان په سطحه باندې د کانکور دویم نمره لرو او همدارنګه په دغې غونډه کې موږ د کانکور د درې واړه اول دویم دریم مقام ټول دعوت کړي خو څه مشکلات د وجې نه هغې رانغلل. نو بیا هم د کونړ په سطحه باندې او لس اول نمرګان چې کوم یو دي البته لس هغه کسان چې په کونړ کې ښې نمرې اخیستي هغې هم را دعوت کړو. داسې نور پلان نشته دی چې داسې ځوانان تشویق کړو او خبره هغې لاس زده کړو ته دوام ورکړي؟ نو حتما شته دی ځکه دغه غونډه چې په اول ځل باندې زه فکر کوم په ټول افغانستان کې وشوله دا به هغه څه چې ټولو ته دا یو مفکوره ور واچي تر څو خپل بچیان ورونه خواخوږي وستایي په دغه شکل باندې تر څو هغه کې یو ذهني هغه څه چې دوی په فکر کې لري چې ټولنه داسې ده چې مطلب هر څه منحصر دي نه هر څه آزاد دي. موږ وکولی شو په ازادۍ سره غونډه وکړو او دغه غونډه هم جوړه کړله او آینده لپاره که دلته د کانکور آمادګۍ دي یا شخصي انسټیټوټونه دي یا دولتي انسټیټوټونه دي داسې غونډې جوړې کړي ټول به په ښه ویاړ سره راشو او دغه کې به برخه واخلو او دا به لا وستایو او لا به دغه برخه پیاوړې شي. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو نو د کانکور د عمومي دویم نمره انعام الله پلار را سره دی. کاکا ستړی مشي لیدونکو ته دې ځان معرفي کړي. نوم شیرزمان دی د کونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ د غونډو د کلي اوسېدونکی یم. کاکا کله چې خبر شولې چې ستا یو زوی په عمومي دویم نمره راغلی دی یو شپږم راغلی دی او دواړه طب ته کامیاب شوي دي څومره خوشحاله شو؟ ډېر زیات خوشحاله شوم. دا سم داسې الله ته په سجده باندې را پرېوتلم او بیخي د خوشحالۍ احساس د دې نه غټه خوشحالي زموږ دپاره بله نه وه او نه زموږ د کور دپاره بلکې دا د ټول ولایت او ټول مشرقي دپاره د خوشحالۍ ویاړ او سم داس موږ ته د ټولو ځایونو د خوشحالۍ دپاره د کونړ ډېر زیات خلک را ورسېدل. پرې مازدیګر نه ماښامه پورې ډېر زیات خلک ماښامه پورې ماخوستنه پورې زموږ کور ته را روان وو د خوشحالۍ احساس یې کوو. د دې نه مخکې داسې فکر کوو چې زما زامنو کې به داسې یو
کوم یو داسې استعداد او داسې یو لوړ مقام ته رسیږي؟ نو داسې امید هم وو ځکه چې کوشش یې کړی و د هلکانو ډېر زحمت یې ایستلی و خواري یې کړې وه په کور کې به درسونه ویل بیا آمادګۍ ته لاړ آمادګۍ کې هم ډېر کوشش کوو کله چې به دغه ونیزه امتحان راغی ما به تعقیبوو پوښتنه به مې ترې کوله چې دې امتحان کې د هر هفته به امتحان دوباره به یکشنبې په ورځ به دې نتیجه راوتله بیا به مې پوښتنه ترې کوله څو نمرې دې وړي دي هغې به راته خپل نمرې ویلې نو انعام الله به کله په دې ازموینه کې دویم راته کله به اول راته کله به دریم راته هر هفته کې نو دغه امید هم الله ته چې داسې دغه به انشاءالله راوړي مطلب دا چې خپل بچیان د خپل سر ته پرېښندي د هغې تعقیب کړي بالکل مې تعقیب کړي دي هغې ماشاءالله ښه تابعداري او اطاعت یې زموږ کړی دی موږ چې څه ورته ویلي دي ماشه نه کړی د دې سره سره زما او د مورې ډېرې دعاګانې ورسره وي دعاګانې ورسره وي نو دا هم ډېر تاثیر لري دعا په نتیجه کې الله پاک داسې بریا موږ ته په لاس کې راکړي بس بیا دې ډېر مبارک په وروستیو کې به ټولو لیدونکو ته والدینو ته څه پیغام زما ټول والدینو څخه د هیله ده دا مې ته پیغام دی چې خپلو بچو اولادونو ته د تعلیم په برخه کې فرصتونه برابر کړي امکاناتو ته مالي برابر کړي خیر په خپل ځان باندې سخته تېره کړي خو هغې ته د درس او دغه مطالعې زمینه برابره کړي چې خپل درسونه کوشش کړي تشویق دې کړي او انشاءالله چې اوس ډېر ځوانان تشویق هم شول په دې دغه سره څنګه د کونړ خلکو زموږ دا بچي ونازول تشویق یې موږ هم تشویق ټول افغانان انشاءالله ټول کونړیان تشویق شوي دي او کوشش به کوي انشاءالله هر یو به کوشش کوي چې په آینده کال کې نور دغه راوړي شي ویاړونه راوړي انشاءالله ډېره زیاته مننه لیدونکو نو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د کانکور پر دغه کم لستنه چې ستایل کېدله او ستاین غونډه ورته جوړه شوې وه تر دغې ونه تر بلې خپرونې پورې بیا ما له راکړي اجازت د خدای په امان وطن رڼا کو وطن رڼا کو وطن رڼا کو